د دریاب څنډې ته نږدې ښار نو دلته یو کار وکړو هغه دا و چې دا ښار یې چې محاصره کړ د دیبل نو د دیبل د کراچي د معبد یو برهمي سړی راو د هند یوه عقیده برهمي عقیده ده کفري عقیده ده دی نوم ده یو سړی راووتو له دې کلا نه ده ته یې ویلې هغه اسلام راوړ یوه خبره یې وکړه محمد ابن قاسم ته وی دیمن د علم نجوم علما یوه خبر کوي چې داسې زمانه به راځي چې د دیبل ښار به د اسلامي فاتحینو په لاس فتح کیږي خو شرط یې دا ده د دیبل په معبد باندې کوم لوی بیرغ دومره لوړه مناره وه ګمبزه وه 40 متره لوړوالی و په دې یو شین بیرغ رپېده اخضر شین رنګ و ډېر لوړ بیرغ و ټول دیبل او کراچي ته دا معلومېده دغه بیرغ چې تر څو پورې رپېږي مسلمانان دیبل نسی فتح کولی محمد ابن قاسم ته دا مشوره ورکړه محمد ابن قاسم هغه د منجنیق مشر هغه راوغوښت هغه ته یوه خبره وکړله هغه ته یې ویلې جعوبه المسلمي نومې جعوبه المسلمي دا په هغه زمانه کې د مسلمانانو د توپچي قوا مشر ده ته یې ویلې وایي دا بیرغ به څنګه ونړوې او دا بیرغ په اسانه نړول کېده نه ځکه دومره کلکې درولی و چې هغه په ټیل وهلو په دې شیانو یې کار نه ورکړ ما د مقصد جای ځوانانو دا جای ده چې ما مخکې درته وویل مسلمانانو په دې جنګ کې ډېر منجنیقونه درلودل دا 93 کال د هجرت ده په 93 کال د هجرت کې موږ داسې منجنیق درلود یو منجنیق 1500 مجاهدینو خدمت کوه یو منجنیق به چې ووړو راوړ استعمالوه به د 1500 مجاهدینو ته ضرورت و چې دا یو منجنیق استعمال کړي نادره ده بیخي